چې باران یې هېر کړی و. د غرونو د پاسه یو وړوکی وریځ وه چې نوم یې پفي و. هرې وریځې یوه دنده لرله. ځینو سیوري جوړول، ځینو د تندر غږ غږول او ځینو باران راوست. خو پفي هېر کړي و چې څنګه باران وکړي. هغه د کلي پر سر الوتله. بزګرانو به پورته ورته کتل او د باران اوبو هیله یې ترې درلوده. یوه ورځ پفي له خپل ملګري رینبو یعنې رنګین کمان څخه وپوښتل: زه ولې نشم کولی لکه د نورو وریځو باران وکړم؟ رینبو په مسکا ورته وویل: ځکه چې تا هېڅکله هڅه نه ده کړې. ژوره ساه وباسه او د زړه زور پیدا کړه او خپل څاڅکي پرېږده چې ووري. پفي وېرېدلې وه، خو د یوه تږي باغ پر سر ودرېده چې ګلان یې ډېر کمزوري شوي وو. هغه ځان سره وکړه چې زه به نن هرومرو څاڅکي اچوم. کله چې پفي هڅه وکړه او باران څو څاڅکي واچول، نو ګلانو خپل سرونه پورته کړل. ماشومان بهر راووتل. د وړو باران څاڅکو لاندې یې خندا کوله او لوبې یې کولې. پفي په خوشحالي وخندل: ما باران وکړو، زه باراني وریځ شوم. او له هماغې ورځې پفي زده کړل چې ان کوچني څاڅکي هم لوی بدلون راوستلی شي. کله کله یوازې د هڅې او زړورتیا اړتیا وي، نو هلته انسان پوهیږي چې تر خپل ګمان نه ډېر څه کولی شي. سلام په ما ګرانو ماشومانو، خدای دې وکړي چې تاسو به روغ او جوړ یاست. آیا تاسو هم داسې وریځ لیدلې ده چې ستاسو د کور په اسمان ګرځي خو باران نه وروي؟ کیدای شي دا هماغه پفي وي چې هڅه نه کوي. که هڅه وکړي نو هرومرو به باران وشي. خدای دې وکړي چې د پفي دا کیسه مو خوښه شوې وي. د لا نورو خوندورو کیسو لپاره زما چینل هرومرو سبسکرایب کړئ او زما نورو خوندورو کیسو ته منتظر اوسئ. د اوس لپاره همدومره. د بیا لپاره به زه بیا ستاسو په خدمت کې د پفي په شان د یوې زړه پورې کیسې سره په خدمت کې یم. اوس لپاره تاسو ټولو ته ډېره ښه شپه.